ملګرو دا وګورئ ډېر زیات جذبات دي دلته په خلکو کې، ډېر زیات جوش او جذبه ده او څومره پښتانه چې دي پکار ده چې ټول راورسېږي دې جرګې ته، ځکه چې سبا به دا ګیله نه کوي چېرې چا فیصله کړې ده موږ خو وینو. نو دا وګورئ ټول پښتانه راغلي دي او بالکل سرونه ښکاري، هېڅ پته نه لګي کوم هدف پورې ولاړ دي. نو پکار دا چې ټول پښتانه راشي، لارې ازادې دي، هېڅ بهانه هم نوره نشته دی او پکار دا د پښتنو د مستقبل فیصله کېږي چې هر پښتون په دې کې شامل وي، هر یو کس حق لري. دا وګورئ لکه د الله روبر پکې ډېر مه کوئ، ګوره دا دین راته حالات خرابوئ، د الله روبر پکې مه کوئ، صرف د خپل دغه علاقې د ازادۍ خبره وکړئ. او دا نعرې منې دي پرون جرګې نه بعد. لارې مکمل ازاد دي، ټول پښتانه په کار داره چې راشي او په دې کې خپله حصه والئ او خپله مشوره ورکوي. دا روان وخت د مستقبل فیصله دار سړی حق لري. لر او بر پکې مه کوئ، لر او بر خراب دی، دا نور شی چې دی نو دا لر او بر دا وران دی.